الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا مخلوق دا ہدایت دا پارا اللہ پاک 1,40,000 کم زیاد پیغمبران را لېږلي دي او ورسره آسماني کتابونه هم الله پاک را لېږلي دي نو د پیغمبرانو سلسله په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې پورا شوه د پیغمبر علیہ السلام نه وروسته بل پیغمبر نه راځي چې کوم پیغمبران مخکې الله را لېږلي همدغه پیغمبران دي نوی پیغمبر به بل نه جوړېږي د قیامت نه مخکې عیسی علیہ السلام به دنیا ته تشریف راوړي هغه سابقه پیغمبر دی نوی پیغمبر به نه وي دنیا ته الله را لېږلی کم وخت پورې چې الله غوښتله په دنیا کې موجودو او د هغې نه پس سره د روح او د بدن اسمانونو ته خېجولی دی بره دی نوجوان تللی دی او نوجوان دی او د قیامت نه مخکې چې راځي بیا به هم نوجواني عیسی علیہ السلام دنیا ته به تشریف راوړي لا واده نه دی کړی واده به کوي بچي به کېږي خدا دا چې دا به جدید پیغمبر نه وي نوی پیغمبر نه زوړ پیغمبر دی پیغمبر نه خدای پیغمبري اخلي نه چې واپس به یې والي او احکام به زمونږ د پیغمبر علیہ السلام چلی زمونږ قرآن شریف باندې به فیصلې کوي او زمونږ د پیغمبر علیہ السلام احادیث به ورته ټول یادي په هغې به فیصلې کوي خپل شریعت به نه چلی د عیسی علیہ السلام چې کوم خپل شریعتو به نه چلی زمونږ د پیغمبر علیہ السلام شریعت به چلی نوی پیغمبر بل نه راځي مثال په طور د پاکستان کې دی وخت کې 4 صوبې دي او د هرې صوبې ځان له گورنر دی نه د صوبه سرحد گورنر ځان له د پنجاب گورنر ځان لري که د پنجاب گورنر د سرحد په دوره باندې راشي ولې څوک به سوي چې د سرحد دویم گورنر جوړ شو اخو میلمه دی د پنجاب په گورنرۍ کې چې هغه سره څومره اختیارات دي په هغه ځای کې دي خو دلته د میلمه په حیثیت باندې راغلی دی د سرحد گورنر به مني او د سرحد د گورنر چې کوم قاعده او قانون دی په هغې به چلیږي نو عیسی علیہ السلام د خپل وخت پیغمبر وو اوس هم دی په چې زمانږ د پیغمبر علیہ السلام په زمانه کې تشریف راوړي
ناغه با خپل پیغمبري نه چلی او زمونږ د پیغمبر علیه السلام په شریعت باندې با عمل په خپل هم کوي او په بل باندې به هم کوي. نو جدید پیغمبر نه راځي، د نبوت سلسله د رسالت سلسله په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې پوره شوې ده. د آسمانی کتابونو سلسله هغه په قرآن پاک باندې پوره شوله. یو سل او سلور آسمانی کتابونه دي، اخیری کتاب چې د ټولو د پاسه پروت دی هغه قرآن پاک دی. نو قرآن پاک د تمام آسمانی کتابونو خلاصہ او نچوڑ دی، او د دې ټول قرآن شریف خلاصہ او نچوڑ دا پدې بسم الله او پدې سورۃ فاتحه کې الله را جمع کړ. اول په سورۃ فاتحه کې او د سورۃ فاتحه ټول خلاصہ او نچوڑ بیا په بسم الله کې دی. نو بسم الله لکه چې د تمام آسمانی کتابونو نچوڑ او خلاصہ شوه، او دې کې ډېر زیات برکات دي په دې بسم الله کې. دې یو بسم الله کې بشمیره فیدی دی، برکتونه دي، خو په درون نظر ورته وګوره، د قدر او د عزت په نظر ورته وګوره، نو په دې بسم الله کې ستا تمام عرصه پوره کېږي. او که بسم الله ته حاجت دی، که څوک داسې دی په کې څه ضرورت دی، بسم الله څه شی دی، لکه داسې د بې ادبه الفاظ وي او په زړه کې دا خیال راغی نو دی به د ایمان نه خلاص شي. د آدم علیہ السلام دا پیدائش نړوان دی، دا ابلیس چې دی نو دی د فرشتو په ډله کې شاملو. ابلیس د فرشتو ډله کې شاملو او دی به جنت ته ته په جنت کې هر طرف ته ګرځېدلې د سیلې کړې وي، او په جنت کې یو کمره وه او هغې کمرې ته جرنده پرته وه. شیطان ارزه ته رسېدلی خو دغه کمره لیدلې نه وه. اوس په دې کمره کې دننه څه دي، نو د ده خواهش و چې زه دا ووینم چې دې کمره کې څه وي. نو دا الله ته درخواست وکوي د دې کمرې راته اجازه ته که چې دې ته دننه ورشم، دا ور بلې دا آزاد که زه دننه ورشم. د ښکلی ځای د لیدو د هر چا شوق وي. بیت الله شریف د هر مسلمان د زړه خواهش دی چې وی ویني، او چې وی ویني نو بیا دا خواهش چې لږ دننه ورشمه، خو د هر چا د اختیار کار نه دی. د دنیا بادشاهان د هغه ځای د بادشاه په حکم باندې د بیت الله دروازه ورته کولو شي، دننه لاړ شي او په هغې کې مونځ وکړي، دعا وکړي. دا نور حاجیان دي د لرې نه تماشه کوي، نږدې ورځي پولیس والا ولاړې نه پرېږدي ورته. بختور وي چې دغې کوټې ته د مبارک مقام ته ورننوځي. نو دغسې د شیطان هم یو خواهش ښکاره کړي چې الله دا ښکلې کوټه ده او د بهر نه جرنده ده، بار نه وینم خو دلته ورتلل غواړم، اجازت وکړه. وی الله پاک ورته حکم وکړه چې 2000 کاله به عبادت وکړي، نو بیا به دې وردننه کړم. وی دې شیطان په دې جنت کې عبادت 2000 کاله وکړو او د هغې نه پس اجازت وشو چې د دې کمرې ته ورننوځه. هغې کمرې ته چې ورننوته نو یو تختې وه، په هغې لیکلي و بسم الله الرحمن الرحیم. نور څه نه و، په یو تخته بسم الله الرحمن الرحیم. دا شیطان دننه وګرځېد او بسم الله ولیده، په زړه کې هو دا 2000 کاله میله بیله دې دپاره دې کې څه دي. هغه بسم الله ته په درون نظر اونه کتې چې له بیله دې له مې 2000 کاله تېر کړل، دې دې زړه کې راغلل. الله په زړونو خبردار دی چې د په زړه کې دا خبره راغله چې د بسم الله سپکاوی راغی، د الله په علم کې دی دغه وخت نه کافر شو.
خو لا په خوله یې ښکاره کړي نه دي، نو د ده د کفر اعلان نه کېږي. نو چې کله آدم علیه السلام پیدا شو او الله ورله علم ورکو او بیا امتحان وشو، په امتحان کې فرشتے ناکام او آدم علیہ السلام کامیاب شو. نو الله حکم وکړ فرشتو ته چې آدم علیہ السلام ته سجده وکړي. نو فسجد الملائکة كلهم اجمعون، دې ټولو فرشتو چې هر ځای کې وي په هر حال کې وي ټولو سجده وکړه. ټولو فرشتو سجده وکړه، خو دې شیطان اونه کړله. ابا واستكبر، ابا د انکار وکړه د سجدې کولو نه. واستكبر ځان یې لوی وګڼه. وکانه من الکافرین، د کانه یو معنی ده چې و دی د کافرانو نه و، یا دویمه معنی ده چې شو دی د کافرانو نه. نو دا و دی د کافرانو نه، هغه د جنت کمرې ته چې ننوته د په تخته بسم الله لیدلی و، او هغه وخت کې هیله بیله دې دپاره 2000 کاله مې تېر کړي دي. هغه وخت کې دی کافر شو، د الله په علم کې دی د کافرانو نه و. کان من الکافرین، دی و د کافرانو نه. او چې آدم علیه السلام ته سجده ونه کړله، انکار یې وکړ، نو کان من الکافرین صار من الکافرین، اوس دی د کافرو نه شو، یعنی اوس ښکاره شو کفر یې ښکاره شو، کنی دی د پخوانه کافرو. نو د بسم الله بے ادبی کړې وه، نو دی حد ته رسېدلی دی. نو بے ادبی به څوک نه کوي د بسم الله، او په دې کې ډېر زیات برکتونه دي، رحمتونه دي په دې بسم الله کې. بوتان د کافرانو خدایانو، غلط خدایان، باطل. نو دې کافرانو چې به کم کار شروع کو، نو د بت نوم به واغشته چې د فلانی بت په نوم باندې شروع کوم. بسم الله ته د لات په نوم شروع کوم. بسم المنات د منات په نوم باندې شروع کوم. نو لات، منات، عزا، هبل، نائلہ وغیرہ دا د دې خدایانو. نو د دغه بتانو نوم به اغشته چې د فلانی نوم، فلانی بت په نوم باندې شروع کوم. نو چې کله اسلامی ته ورراغی، نو پیغمبر علیہ السلام با د بوتانو د نوم په ځای باندې وی بسمک اللهم، یا الله ستا په نوم باندې شروع کوم. بسمک اللهم، یا الله زه شروع کوم او ستا په نوم شروع کوم، د بوتانو په نوم باندې شروع نه کوم. نو صحابه کرامو چې بس کار شروع کو، نو به وی چې بسمک اللهم، الله ستا په نوم باندې شروع کوم. دا ابتدائی دورو. بیا وروسته قرآن پاک کې بسم الله نازله شوه، بسم الله الرحمن الرحیم. نو پیغمبر علیہ السلام د بسمک اللهم په ځای باندې بسم الله الرحمن الرحیم ویل شروع کړل. خپل هم په وینا کې هم، لیکلو کې هم، او صحابه کرامو ته تعلیم ورکړ چې تاسو بسم الله الرحمن الرحیم وایئ. کم یو کار چې بغیر د بسم الله نه شروع شو، نو دغه کار کې به خیر او برکت نه وي، دا کار به لنډې بوچی وي. چې بغیر د بسم الله نه کم کار شروع کیږي، دا کار لنډې بوچی، دا بے برکت کار به وي. نو که په یو کار کې برکت غواړې، نو هغې لپاره بسم الله به مخکې ووایې، نو دا کار به برکتی شي. خوراک چې کې، نو دې کې به بسم الله ووایې، نو ستا دې خوراک کې به دومره خیر او برکت راشي چې ستا بدن کې به طاقت پیدا شي، او د عبادت شوق به ورسره پیدا شي. عبادت به اخلاص سره کې، دا به د بسم الله برکت وي. خو انسان کمزور دی، غفلت پر راځي.
که یو انسان خوراک ته کېناسته او دنه بسم الله ای روا او دې منځ کې ور یاده شوله اوس به بسم الله وی بسم الله اوله و آخره دا الله په نوم شروع کوم د اول نه هم او تر اخر نه هم مخکې رستو هر ځای کې د الله په نوم باندې شروع کوم اوس هغه تلې برکت به واپس راشي پیغمبر علیہ السلام مرګرو سره طعام ته کېناسته او یو باندې والا سړی راغی لکه چې چا رازغلولی داسې تیز راغی یا چا راښکه چې راځه شابه راشه او په خوراک کې لاس کېښوده بسم الله ونه ویله پیغمبر علیہ السلام فوراً د هغه لاس ونیوه وی بسم الله ووایه هغه بسم الله وویله لږ ساعت پس یو ماشومه جینۍ راغله هم دقسې تیز رفتار کې راغله لکه چې چا راښ کله چې راشه دې ته یا چا روز غلوله او چې څنګه راغله هغې په طعام باندې لاس کېښوده فوراً پیغمبر علیہ السلام د هغې لاس ونی وی بسم الله ووایه طعام وخوړی شو نو پیغمبر علیہ السلام وفرمایي چې دا دوه کسان شیطان راولېږل دا سړی او دا ماشومه شیطان راولېږل چې د طعام کې بغیر بسم الله شروع وکړه چې برکت ته نه شیطان واخلي او دا کوم مسلمانان طعام ته ناسي چې دې ته برکت حاصل نشي وایي ما د دواړو لاس ونیو چې هغه شیطاني حرکت اپورته شي او دې طعام کې الله برکت واچي او د دې خوړونکو خلکو په بدن کې طاعت او طاقت پیدا شي دا الله طاعت تابعداري وکړي دې بسم الله کې برکت دی او دا سره دام خطول خلق کوي او نیت ولا کول پکار دیو کنه بسم الله او ته ویل پکار دیو کنه نو نیت بکې چې ته او د سره دام کې نو مخکې نیت وکا سنیت بکې دا او د سره دام دی له کومه چې دا موږ کول راته رواشي بداله کې راو صدا دې نیت دی او داس کومه دې لپاره چې موږ کول راته رواشي ځکه بغیر دا او داس نه موږ روا نه دی نو دا دې لکم چې موږ کول راته رواشي تیمم چې کین هغه کې سوی نویت ان اتیمم نیت کومه قصد او اراده کوم ان اتیمم چې تیمم وکم تیمم سلکم لرفع الحدث چې به او د سلری شي ولاستباحه الصلاه مذکر مباح شي دله تیمم کې تیمم کوم دې د پاره چې مذکر راته رواشي به او د سیرانه لري هم دغه الفاظ کې په او داس کې وینم ټیک دی نویت ان اتوضا نیت کوم قصد اراده کوم ان اتوضا چې او داس کوم لرفع الحدث چې به او د سیرانه لري شي ولا استباحه الصلاه مذکور راته رواشي دا الفاظ ګرانی نو ساده پښتو کې خو ویل شي چې دا د سره د منځره پاره کومه دغه نه خو باندې ویل شي پزړه کې دی وای په خولې دی وای هغه سره کوم منځره پاره د نیت شو اوس به بسم الله وای دا بسم الله برکت دی داري چې بغیر بسم الله ته کوم او د سره دام کې نو دا کوم اندامونه چې دی اوینځل بس دقه پاک شو خو چې بسم الله دی وسره ویلا نو د دې برکت دار چې د سر نخپو پورې ټول بدن دې پاک شو د سر د ویختونه د خپو د قچ ګوتو پورې اورسېګا هر جز د بدن دې پاک شو دا د بسم الله برکت شو بسم الله وایا دې کې به الله پاک خیر او برکت درکې درلا هر کار چې شروع کینو بسم الله وایا کورته ننوځي نو بسم الله وایا کور نه راوځي نو بسم الله وایا چې کټ ته پریوځي نو بسم الله وایا کور کې دیوه مړه کې بل فوران د هغې مړکول کې بټن وې نو بسم الله وایا د دې بسم الله برکت به ته ووینې ستا ژوند کې ټول خیر او برکت دی ګوره د نوح علیه السلام زمانه کې یو عظیم طوفان راغی او ټوله دنیا پکې ډوبه شوه
خود نوح علیہ السلام مرګري په کشته کې چې ناس ته غي بچو غي بسم الله ویلو هغه وخت بسم الله دا او چې بسم الله مجریها و مرساها ان ربي لغفور رحیم. ته هم هر کار چې شروع کې په بسم الله شروع کا، امید چې ټول کارونه به الله پاک ډیر خیر او برکت سره تر سره کی. تفسیر کبیر لیکلی عیسی علیہ السلام په یو قبرستان باندې راغی، یو مړی قبر کې عذاب کې مبتلا یې ولیدو او سموده پس بیا په دغه ځای چې راغی هماغه مړی خوشحاله و. عیسی علیہ السلام د الله پاک نه تپوس وکړو چې دې بنده باندې مخکې ډېر تکلیف و اوس دا راحت دی، نو دا ولې؟ وی الله پاک ورته وفرمایل چې د ماشوم بچی اوس استاس ته کېناست او بسم الله یې ویلې ده، نو چې د ماشوم بچی په ماشوم اجبا ما په الله رحمان رحیم یادی او زه د ماشوم پلار له عذاب ورکوم نو مال حیا راځي. ته ماشوم د بسم الله د برکت مې ولا د پلار وبخو، ماشوم لا پس پویږم نه، خو بسم الله یې ویلې ده، د ماشوم د بسم الله دا برکت دی چې پلار یې د عذاب نه الله پاک بچ کړی دی. فرعون ظالم بادشاہ دا خدای دعوه نه وکړي، دغه زمانه کې ځان له یو محل جوړ کړ، د هغې په دروازه بهر یې ولیکل بسم الله الرحمن الرحیم. هغې نه وروستو سرکشي زیاتېده تر دې حده وی زه خدایم انا ربکم الاعلی. موسی علیہ السلام الله را ولېږه او ډېره موده وعظ او نصیحت یې ورته وکړه خو په داسې اثر ونه شو. نو موسی علیہ السلام الله پاک ته عرض وکړ، وی یا الله په دې سړي مې ډېر محنت وکړ خو ما ته د کې هیڅ خیر هم نه ښکاره کېږي. وی الله پاک ورته فرمایل موسی علیہ السلام ته شاید چې ته د هلاکت سوال کې، ته د ظاهري کفر ته ګورې خو د کور په دروازه بهر بسم الله لیکلې ده، زاغه بسم الله ته ګورم څنګه هلاکم کور کې بسم الله لیکلې ده. د تفسیر کبیر والا وی د یو کافر د کور په دروازه بهر بسم الله لیکلې هغه نه هلاکېږي، د مسلمان په زړه دننه بسم الله لیکلې ده څنګه به هلاک شي. چې په زړه دننه بسم الله د چا شته نه هلاکېږي، که د دنیا وي او که د آخرت وي، هر قسمه تکلیف وي د هغې دپاره د بسم الله وظیفه شروع کا، انشاءالله د بسم الله د برکته به الله پاک بچ کوي. د روم یو بادشاه او د هغه په سر باندې درد و چې په هېڅ طریقه باندې هغه نه جوړېده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته خط راولېږه چې ډېر تکلیف دی راته، څه طریقه راته وښیه. وی عمر رضی الله تعالی عنہ یو ټوپۍ جوړه کړه په هغې کې دننه بسم الله لیکلې بند کړله، ټوپۍ ورولېږله دا په سر کې چې څنګه ټوپۍ په سر کېښودله درد یې قلار شو جوړ شو. چې کله یې ټوپۍ لرې کړله نو بیا پې درد و، چې ټوپۍ په سر کړه بیا ټیک شو. نو هغه وی دې کې تعجب دی دې ټوپۍ کې څه چل دی چې په دې باندې زما سر خوږې ښه کېږي. ګوتې پې والي او ځای کې داسې غوټه غوندې ښکاره شوې دې کې دنده سیري چې ویس پړله په هغې لیکلي بسم الله الرحمن الرحیم. نو د بسم الله د برکته د ظاهري بدن کې چې کومه بیماري ده هغه هم الله پاک ښه کړې ده. او که د جهنم عذاب نه بچ کېدلو وي نو هغه هم په بسم الله دي. علیها 19 سأصلیه سقر وما ادراک ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر علیها 19. د دوزخ حال الله بیان کړی دی چې په دې 19 فرشتې داروغګانې دي، نگران فرشتې دي، دا 19 مشرانې دي او د دې ما تحت بلا تعداد نورې فرشتې هم شته. نو کم بنده چې په اخلاص باندې بسم الله الرحمن الرحیم ویلی دی وی دی به د دوزخ د 19 فرشتو د گرفت نه الله پاک بچ کوي. نو بلا تعداد فواید په دې بسم الله کې شته. یقین غواړي الله دې زمونږ او ستاسو یقین پوخ کړي. سبحان
دا اللہ پا مخلوق کے دا پیریان او بنی آدم دوارا اللہ پاک دا خپل عبادت دا پارا پیدا کری دی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. پاک فرشتے اغوی عبادت کئی خو پاغوی امتحان وغیرہ حسم نشترے او داغوی عبادت دا سرے لکا منگا چه سا اخلو نو پا دے سا اغشتو کے حیث قسم تکلیف استڑے والے استومانی منگ نمحسوسو سا اخلو نو دا فرشتے عبادت کئی دا سرے لکا چه اغوی سا اخلی داغوی عادت جوڑ شوی دے او یو ضرورت جوڑ دے دا سا اغشتر زمان ضرورت دے کمن سانالو نو بس مڑ بشو نو دا فرشتو دا یو ضرورت دے عادت دے ہر وقت بس اغوی عبادت کے لگیاری او کم کارے چے وطاوالا کڑے آغا کار خوب پورا کئی کم فرشتے تا چے کم کار حوالا دے او مغا کار کئی او بل کار بیا نشی کولی بعضی ذمواریانی ورکلی شیوتا انسان پا بدن کے سترگا دا نو دا سترگا لیدل کئی دا خدای پاک لیدو لجوڑا کرن اور ایدو لینا لجوڑا کرن نکر یو بندہ غوگونا کانیوی اگوی زا پسترگا اور ایدل غوارن پسترگا اور ایدل نکیگی لیدل با پکیگی کرے او سڑی سترگی رندی وی اگوی زا پا غوگو لیدل غوارن نو غوگ لیدل نکی نو غوگ بزرگونا آوازونا ووری خو لیدل نکی او سترگی بیشمیر سیزونا وینی اور ایدل نکی دا فرشتے چیزی نو پا کم کار اللہ لگولی بس و مقی کار کدیر تکڑا دی او بل کار عادت وی ڈیوٹی ندا بس اگر نشی کولی نو دے انسان تا خدا پاک دیر کارونا ورکڑی دی او آغی کارونا لے طاقتم ورکڑی دی نو اس کدے آغی کارونا برابر کی نو دا اللہ حکم امنا او که آغی کارونا نبرابری نو دے دا اللہ حکم نمانی نو دے انسان تا اللہ پاک سا حکمنا حوالک لو آغی حکمنا منل دا دا پارا دا اللہ عبادت تے نو دا عبادت چه بندہ کئی نو دیلا دا علم ضرورت تے یو کار با علی کے چه پی پوئشی چه پی نپوئی گی نو سبو کی نو دا علم ضرورت شتا عبادت با او پی جنے پا کم سیز بانے اللہ رضا کی گی پا کم بانے نرضا کی گی اگا او پی جنا دا غیر طریقہ کار او پی جنا نو اول علم دے اس کم عبادت چی دربانے فرض دے نو دا اغی عبادت علم فرض دے او کم عبادت چی دربانے واجب دے نو دا اغی علم واجب دے او کم عبادت چی سنت دے نو دا اغی ذکر او دا اغی علم ہم سنت دے پورا معلومات چی ہر سجدہ کے نو دا علم فرض کفائی دے او دا سرسری لگ لگ دا ضرورت علم زدہ کول دا پا ہر انسان بانے فرض دے دیتا فرض عین وی منز کے نو منز با پیجنے روجنی سے روجہ با پیجنے حج لزیدر بانے فرض شو نو دا حج مسئلے زدہ کول دا بانے لازم دی خو پورا مسئلے زدہ کول دا پا ارچا لازم ندی دے یو علاقہ کے با یو بندہ دا سوی جاغتا بدا طول مسئلے یادی وی پا یو علاقہ کے دا دے طول مسئلو دا پارا یو بندہ نو دے فرض کفائی دا مطلب دے چھ پا یو علاقہ کے دا دے طول مسئلو پورا عالم نی نو دا طول علاقہ با پی گناہگار ای او کنا یو عالم پا یو علاقہ کے دا شو
چې د ټولو مسلو د خلکو ضرورت او دی به تپوس کوي به جواب ورکو نو دا فرض کفایي دی او د یو کس په وجه ټول کلی غاړه خلاصه ده او فرض عین داری چې ار یو بنده به ځان پوهی په ماموز فرض دی روجه را باندې فرض ده که مالدار زکات را باندې فرض دی که نور را سره مال ډېر او حج را باندې فرض دی نو د دې دا سرسري علم دا په ار یو کس فرض عین دی نو عبادت چې کې نو اول به پیژنګلو کې د فرض علم فرض د سنت علم سنت د واجب علم واجب او چې کله علم د تحاصل شو نو د علم نه پس به بیا عمل کې علم نه رستو عمل دی او چې په کوم علم باندې عمل اونکي نو دغه علم دی بالکل بے فائدې دی بلکې دا د نقصان دی چې علم در سره او عمل پې نه کې نو دا علم د ډېر لوی نقصان دی او دا داسې علم نه پیغمبر علیه السلام وی پناه غواړي علم لا ينتفع به داسې علم چې د هغې نه فایده نه حاصلېږي یعنی عمل پې څوک نه کوي یا د هغې خلاف عمل کوي نو داسې علم وبال دی شیطان سره ډېر لوی علم اوس هم شیطان سره ښه علم شته چې کم فن کې وی نو د شیطان سره هغه علم شته خو د هغې علم خلاف عمل یې کړی نو الله د خپل دربار نه وشړه شیطان سره مهارت دی د هر علم یو سړی د کپړې کاروبار کوي نو د دې کپړې په کار د بجاجي ښه پوهېږي موږ پې دونه نه پوهېږو خو خرابه کپړه دا موږ دونه نه پېژنو یو مرکري بله پراته ولګوي نو یو خراب شي نو هغه راته ښکلي کړي دوکه کېږو پې دوکاندار یې دروازې په رڼا د لور په رڼا د سپومې په رڼا د بلب په رڼا هغې یې ښه پېژني خو دا شیطان د نه بیا هوښیار دی د چې کله د دې بجازي د مرګ وخت را نږدې شي ځنکدن شي نو دا شیطان ورته د بجازي په شکل کې راشي او خبرې اترې ورته داسې شروع کړي لکه چې دې ګاک سره لګیای نو د ګاک او د خبرې په هغې کې تېرې باسي آخر کې ایمان هم واخلي داسې بل یو فن والا چې هغه په خپل فن کې ماهري نو دا شیطان هغه له هم په هغې طرز کې راشي هر کاروباري سره د خپل کاروبار علم دی او هغه علم کې شیطان ښه مهارت حاصل کړی دی او ځنکدن کې ولا راځي عالم له چې راځي نو دا شیطان ورته د یو لوی عالم په شکل کې راشي او دې د علم خبرې کوي نو دې ځنکدن وخت کې ورته دا شیطان د علم په رڼا کې خبرې شروع کړي او په هغې علم کې دوکه کوي امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه یو ډېر لوی عالم و د فلسفې علم د منطق علم دا ورسره ډېر زیات و علم کلام نو د سره د الله په وحدانیت باندې د الله په یووالي باندې سل دلایل عقلي و د خپل تیار کړي و عقلي دلایل وی ده باندې د ځنکدن حال راغی شیطان ولا راغی او باس یې ورسره شروع کو وی دا هر څه چا پیدا کړي وی دا الله نو الله په وجود باندې کم دلیل دا سره دی نو چې د کم د علم په رڼا کې دلیل وي شیطان په هغې اعتراضونو کې دی که دا غلطی دی دی که دا غلطی دی غلطیان یې داسې کړي چې فخر الدین رازی غلطی ومنله زما دلیل ګډوډ شوی چې خدای شته نو یو دی نو وایه په یووالي څه دلیل دی نو هغه یو دلیل به وي او شیطان سره دومره علم دی چې د یو لوی عالم هغه دلیل به کمزور ثابتو
نو داسې شمېرې کو 1 2 3 شل دېرش دلایل یې ویل او هر دلیل فخر الدین رازی شیطان کمزور ثابت کا. فخر الدین رازی سره فکر چې ما سره خو د شمیر دغه 100 دلایل دي 100 دلایل دي نو چې دې په یو داسې اعتراض کوي ما سره به دلیل ختم شي نو څه وکوم. د خپل پیر او مرشد نجم الدین رحمت الله علیه هغه ته کشف وشو چې فخر الدین رازی سره شیطان بحث شروع کړی دی او یو دلیل ولا ټوټه کو. الله پاک د بعض بزرګانو ته کشف او کرامت ورکړي نو دغه مرید ورته اوخو او د دې اړخنه د دزړه کې الله ورواچول چې فخر الدین له आवाज ورکا او ورته وایي چې زه بے دلیل الله یو منم بے دلیل الله یو منم. دا आवाज د دغه خلینه اوته او فخر الدین رازی ته ورسېد او هغه شیطان ته ویل ویزه الله بے دلیل یو منم. وی شیطان چغه چې دا بے دلیل بس دلیل وته وایم اوس په دې کې سو وایم. نو شیطان سره دومره علم چې فخر الدین رازی غوندې لوی عالم هغه پړک په اخره کې کله الله د طرفه امداد نه وي نو فخر الدین رازی خویولیو وی گرب استدلال کار دین بودی فخر رازی رازدار دین بودی کچره په دلیلونو د دین باندې کار کړي نو فخر الدین رازی ابا د دین رازدارو او په دلیلونو کار اون شو د الله پاک په فضل باندې ته نبات شو. شیطان سره ډېر لوی علم دی خو عمل وسره نشته چې عمل نشته الله د خپل دربار شړلې دی فاخرج فانك رجيم ازرقشا الله اشړ ویرټو. نو اول علم دی ورپسې عمل دی. نو صحابه کرامو با چې د پیغمبر علیه السلام نه سجده کول نو فوراً به په عمل کو. هر صحابي خو پیدایشي عالم نو بلکې ظلمي سړی بو او تر اخره پورې په هیڅ نو خبر د دنیا په کار به پوهېده خو د دین په کار په هیڅ هم نه پوهېده. خو چې پیغمبر علیه السلام ته به راغلل او پیغمبر علیه السلام به ښکلې یو څو خبرې وکړلې نو دغه خبرې چې د ذهن ته به ورورسېدې دی به په دغه خبرو عالم شو او چې څنګه به عالم شو نو فوراً به عمل شروع کړ. نو علم سره فوراً عمل دا د صحابه کرامو کارو. نو د علم او د عمل د دواړو په یو ځایوالي باندې هغه صحابه کرام چې بالکل بې علم وو هغه د دنیا لپاره رهبر جوړ شو. د تمام دنیا در قیامت پورې د تمام دنیا د خلکو لپاره رهبران جوړ شوي دي. دا پس د پیغمبر علیه السلام په ښکلې صحبت علم ورسره عمل. نو علم با عمل په دې باندې الله پاک ته بنده ورنږدې کېږي. خو اوس د یوازې علم او عمل باندې کار نه دی بلکې علم او عمل سره اخلاص پکار دی. دا اخلاص څه شی دی چې ته کم کار کې رته په زړه کې دا ووایه چې زه دا د الله د رضا لپاره کوم مانه په دې باندې الله رضا شي. نو که د الله د رضا لپاره کار دی وکړه نو ستا د علم او د عمل کې برکت واچولی شو ته په الله ته نږدې شولې. او که نه ستا په د عمل کې د دنیا څه بله وجه وه نو ستا علم او عمل دواړه بیکاره شو. یو ساده سړی و ساده مسلمان په دې پوهېده چې شراب حرام دي. یو ځل د یو بادشاه لپاره شراب را روانو د بهر ملک نه او یو سل چاټې وي چې دا و بادشاه او د بادشاه ملګري به دا خاص شراب سکي. وی دې سړي ته پته ولګېده چې دا شراب روان دي او بادشاه له روان دي.
نو دوی ها دا شرابو دا خو الله او دا الله رسول منع کړی دي دا حرام زبا وته ګورم او دا شراب با باچا لدیو غبیش کی نور مرګری به مسکی دا زه مسلمان پس شوما د پیغمبر علیہ السلام امتی پس شوما چې د ناروا وینه مومن کوم دینا جوړ ورغه دې ته ګوري نه چې دا د بادشاہ دی دې سره به سرکاري کسانی زماوال ټکول وي جرمانه او سزاګانې وي دې ته نه ګوري ورغه او بس یو چاټه ماتای یو کم سل چاټه د شرابو هغه ماتې کړلې اخیری چاټه روغه پرې خودله ماته نه کړله دغه د حکومت کسان رالل بادشاہ ته الوی بادشاہو کوم کسړیونی سے گرفتار کیا مال راولے سړی راوستو بادشاہ ته پیش کړ بادشاہ د شرابو عادیو خو مسلمانو تاسو ته وک وې زما شراب قیمتي تا چاټه ماتې کړی دی او هغه اړولې دي دا لري ولې کړی دي هغه ته ز مسلمانې ما او تم مسلمانی پتام حرام دی پمام حرام دی شراب مالم حرام تالم حرام او ما خپل دینی غیرت باندې شروع کړی دا او شراب می دلتوی کړی دی ناغه ته دا خوستا دینی غیرت او چې دا یو کم سل چاټه دی ما ته کړو شراب دی ور خدای یو دې پرېخه ولې دا سلمه چاټه دی ولې نه ماتولا ناسړی ورته وی ما چې یو کم سل چاټه ماته کړې وې دقه وخت کې زما په دې دماغ کې یو نشره پیدا شو چې زم دومره لوی سړی ما چې دا بادشاہ د شراب او چاټه مې ماته کړې زم دونه لوی وې دقه ځکه کې مې بریک ولګاو چې دا سلمه چاټه چې دې کې خوستا د نفس سره لا دا یو کم سل چې ماتول نو دا الله رضا ده پاره ماته کړې خدا سلمه چې دا نو دې کې ستا په نفس کې غرور راغلی دی تکبر را چې زم دومره یما چې ما د شراب او چاټه د بادشاہ ماته کړې په ځای یو په دې پرېخه یی بادشاہ د ناراض کېدو په ځای باندې ډېر خوشاله شو چې دې مسلمان کې اخلاص دی چې داسې کړی دی په اخلاص کړی دی اخیری کې اخلاص نو نه دی ماته کړی اخیری چاټه ماته نشوله اخلاص پکې نو د خپل نفس یې پکې راغله نو کدا چې یو بنده عمل کوي نو په دې عمل باندې الله ته نږدې دی او کنه دا خلک وایي چې رد دومره تکړه دی او دونه پهلوان دومره د توري کار د کړی دی نو په دې عمل د له هیڅ ثواب الله پاک نه ورکو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د یو کافر سره میدان جنگ کې انخته دی او اخر کې کافر را او پرځاو او د پاسه په ناس دی او تور وسره را او سټ نه پرې کوي او دغه وخت هغه کافر د لاندې نه د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په مخ لاړې ټوکلې اسې مړ کېده نو نور به سکول وې د مرګ نه زیاتی خو نور سره سکول نشي او چې لاړې ټوکلې علی رضی الله تعالی عنہ داغه نه پاسې ده نور ته ایسه مسنوي نسوک څه پیړه کوي او نو پسې تور راړی چې اوس دی وجنما دا په مالاړي ته کړی چې پاسه دا لخته ودرې ده نا کافر وتی تا خو زو جلمه ادمه د پاسه ناس وي او تور دی راوېستا چې سر را نه پرېکې نو دا اوس را نه ولې خوش تا ته چا سو وي چې دې پرېږده د چا په سفارش دې پرې خودلما زه خو څوک وینم نه چې زما سفارش یو کوزې د نخلاص کوم ولې مې وجنې نه څه چللی هغه ورته وایي اوسه پورې چې ته ما را پرزولې وې او ته ما وجلې نو ما د الله د رضا دپاره وجلې خو چې کله تا زما په مخ لاړې را توکللې دغه وخت کې زما د خپل نفس غصه تا را پیدا شو چې تم دومره شوې چې ته اوس په ما لاړې توکې نو ما له قار دونه راغی چې زه تا وجنمه
او ما وی چې د قیامت پر ورځ به راته الله وایي چې دا خو یې پتا لاړې تو کړې نو د خپل نفس بدل دې ته اخېسته نو دا خو تا ځان له وجلې ما له دې نه دی وجلې نو ستا په وجلو ما له ثواب نو ما له عذاب و اخلاص دې ته وایي چې کم یو کار کې نو دې دپاره وکړه چې ما الله ویني او په دې معنی الله خوشحالیږي یا معنی خفه کېږي الله رضا کېږي یا ناراضه کېږي طالون یو نیک بندو او بادشاہ طالون نمیو دیندار بادشاہ او یو یتیم چاول ورکو داغ یتیم نمو احمد نا اغا ماشوم دی طالون واغشتو او داغه پرورش او تربیت هغه شروع کړل داسې لوی کله که خپل ماشوم بچی چې څوک لوی خو مینه ورسره کوله طالون د بادشاه په کور کې احمد د ځان سره لوی کړ طالون بادشاہ احمد ځان سره لوی کړ او احمد د ماشوموالي نه احمد یتیم په نوم باندې مشهور شو چې دا یتیم دی احمد یتیم یو ځل بادشاہ دربار ته لاړه د هغه یو خاص کمره وه د بادشاہ کور طرف ته هم دروازه او بهر طرف ته هم دروازه وه او په دغه دروازه کې په دغه کمره کې دننه د بادشاه څخه خاص شی پاتې شو او د دربار نه طالون احمد یتیم راولېږه چابي ورکړې وربشي د بهر نه به ورکولو کې او زما په دغه کمره کې فلانې شی دی هغه ماله راوړئ احمد یتیم راغی او چې څنګه د کمرې هغه ورکولو که ورننوته نو ویې کتل چې دا طالون بادشاه ښځه او پردې سړی ورسره په بد کار لګیا دی خاوند خو دربار ته تللی دی خو پردې سړی یې ولیده غلط کار شروع دی ده سترګې ښکته کړلې سړی وتښتېده چې سړی وتښتېده نو ښځه پاتې شوله نو ښځه فورا راله دله په خپو پرېوتله او مینت او زاري شروع کړه او دله دعوت ورکړه وی کم کار چې دغه سړي که هغه ته وکړه احمد یتیم ته وایي ته دا کار وکړه اوس احمد یتیم چې دی هغه وایي چې طالون زما محسن دی زه ماشوم لوی کړلم او زما پرورش او تربیت کړی دی ما سره ښېګړه کړې ده نو زه داسې غلط کار وکړم دا کار اسم حرام دی خو د یو خپل محسن سره داسې کار کولو دا نورم سخته ګناه ده وی زه دا کار نه کوم نو یو خو د غلط کار نه ځان بچ که او دویم یې دا کار وکړه چې طالون زما محسن دی او که زه د دې خبرې ال ووایم نو دا هغه زړه ته به درد ورسېږي او بل دا چې دا ښځه هم یو مسلمانه ده خو ګناهګاره ده نو پرده یې پرې واچوله سړی یې وپېژنده په هغې هم پرده واچوله هېڅ غږ یې ونه کړ خاموشۍ سره وخت تېرېږي اتفاقی طالون د خپل ښځې طرف ته توجه کمه شوله نو ښځه په زړه کې شیطاني خیال یې راغی چې دا سړی ما ته توجه نه کوي نو دا به احمد یتیم ورته ال ویلي وي نو ځکه ما له ډېر لفت نه راکوي خو احمد یتیم چې څه لیدلي دي څه خبرې اورېدلې بس په زړه کې دننه داسې ایښي دي لکه مړی چې قبر کې کېدی او بیا څوک نه ګوري د دې خبرې ذکر چا ته هم نه دی کړی خو د ښځې زړه کې شیطاني خیال راغی چې
چې سړی راته ښه نه ګورې نو دا به ورته احمد یتیم به ورته ویلي. نو خپل زړه کې یو منصوبه جوړه کړه ده او بادشاه ته وایي ځان یې ډېر غمجن ښکاره کړ. او ته یې چې ولې خفه وی خفه به نه یم چې احمد یتیم تا په خپل کور کې لکه د خپلو بچو لوی که او ته نه وې او هغه په ما باندې حمله وکړله خو ما تې ځان بچ که زما په عزت یې لاس پورته که خو ما تې ځان بچ که دا تا په کور کې لوی که نو داسې کار یې سره کو. د طالون په زړه کې راله چې هو یو ځل خو ما چابي ورکړو چې کور ته لاړ شه زما کمرې نه فلانې شي راولم دقه ورځ باندې به دا کار دې کړي که نه. د هغه په زړه کې یو جوش را پیدا شو چې ښه ما در سره ښه وکړله نو ته ما سره داسې کې چې زما په کور حمله کې. جذباتو کې راغلی دی او یو سرکاري سړی هغه ته وی چې تاله به زه یو سړی را لېږم یو لوښی به ورسره او تا ته وایي چې بادشاه دا لوښی راکه دا د مشکو ډک که. نو چې کله دا سړی تاله راشي نو ته به د هغه نه سر قلم کې او په دغې لوښي کې به یې کېږدې او ماله بیا راولېږي. نو طالون په دربار کې ناستو. احمد یتیم د معمول مطابق راغی بادشاه سره ملو شو او بیا بادشاه یو لوښی راواغشته احمد یتیم ته وایي چې فلاني له به لاړ شي او ته چې دا لوښی د مشکو ډک که او راکه. دی خو خادم دی د محسن احسان مني فورا لوښی واغشته د دربار نه روان شو او دغې خاص سړي له ورځي په لاره کې هغه سړی مخې له راغی چې د بادشاه د ښځې سره ناجایز تعلق و. وی احمد یتیم چېرته روانې وی بادشاه صاحب دا لوښی راکه چې دا هغه فلاني له یوسه او ورته چې دا د مشکو ډک که او رایې که. مشک خو ډېر قیمتي دي. د دغه سړي په زړه کې رالل چې احمد یتیم له دومره مشک ورکوي ما له دې راکي که نه. وی دا خدمت به زه وکړم راکه ماله لوښي. احمد یتیم لوښي دغه سړي له ورکه. اوس هغه سړی خاص سړي له ورغی وی بادشاه را لېږلی م چې دا لوښي واله او دا د مشکو ډک که راکړه. هغه ته یې راځه کېنه اوس به یې ډک کړمه. په جوړ هغه ښه تیاره توره راواغشتله او دا سړی چې څنګه و نو سر ته پرېوته. احمد یتیم هم دربار ته ورغی. هغه چې سړي ته وکتل احمد یتیم راغی دې خوا مخکې لوښي واپس را ورسېده. لوښي نه چې سر لر کړ نو هغې کې بل شی پروت دی. احمد یتیم ورته مخامخ روغ ولاړ دی. یو ځان له یې راوغوسته وی دا څه معامله ده. هغه ورته وایي څه وی خو تا لوښي راکړه چې دا سړي له یوسه چې راغله د مشکو ډک که نو په لاره دا سړی راغی ده راته چې زه به یوسم نو بس ما لوښي هغه له ورکړه نور خو نه یم خبره. وی ته راشه وګوره چې هغه لوښي نه سر لر کې ویې کته نو د سړي سره پروت دی. وی دا څوک دی؟ احمد یتیم ورته وایي چې صاحبه تا ما سره احسان کړی دی تا په کور کې زه لوی شم او ما سره د ډېرې ښېګړې کړي دي خو تر اوسه پورې ما په زړه کې د راز یو خبره ساتلې وه چاته مې ال نه وي. خو تا یو ځل زه خپل بیټک ته لېږلی م خپلې خاص کمرې ته خو چې څنګه زه ورغلم نو دا سړی چې دا سړی اوس پروت دی دا سړی ما ولیده چې ستا په کور کې بدکار شروع کړی. دې هغه سات زما نه وتښتېده او ستا کور والا مالم دعوت راکړه خو ما ستا احسانات مخې ته رالل نو ما وی چې اسم ګناه ده خو د محسن په کور باندې حمله ده نورم ګناه ده نو ما کار ونه کړ. نو بادشاه ورته وی چې ښځې خو ما ته یاد کړی وی چې تا حمله کړې ده او ما ستا د وجلو حکم کړی دی تاله چې مې لوښي درکړ چې دا یو سودا به د مشکو ډک راوړې دا سړي ته ما وی چې دا لوښي څوک در وړي د هغه نه سر قلم کا نو تا نه ده واغېسته واقعي چې کوم مجرم هغه ته د خپل جرم سزا ورسېده خو تا چې اوسه پورې سې کړي دا په اخلاص کړي دي نو دا ستا د اخلاص برکت دی ته الله بچ کړی دی
او د خزینه بیا تاسو کو اخذ اقرار وکړي او احمد یتیم باندې ما اسی الزام لګولو او کوم سړی چې قتل شو اصل غدار عمدہ سړیو چې ستا په کور باندې د حمله کړو بادشاہ چې حقیقت حال معلوم کو و پسې د خپل خزم د قتل حکم یو کو چې تا ماته نه دی کتلې ته زما په نکاح کې یو بد فعل لیکو نو خبره د اخلاص ده چې احمد یتیم کې اخلاص نو د دنیا د رسوایانم الله بچ کو د قتل نه بچ کړي کم چې مجرم او غدارو هغه ته خپل جرم سزا ورسېدله لکه من هر یو عمل دې طریقه باندې کو چې په دې معنی الله رضا شي نو په هر نیک کار کې الله پاک د اخلاص د وجه برکتونه اچي د دنیا حالم خوي د آخرت حالم خوي دنیا کې بم فراخي او آخرت کې هم او ارزه کې با مختورن نه روحانه مخ بګرځي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة